السلام علیکم ګرانو دوستانو. د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. افغان لوبډلې د نړیوال جام لپاره خپل لباس رسنیز کړ. افغانستان په یوه تمریناتي لوبه کې د استرالیا لوبډلې ته سخته په زړه پورې ماتې ورکړه. او د محمد نبي تازه خبرې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغان لوبډلې لباس اخر هم معلوم او رسنی سو. د شل اوريزه نړیوال جام لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لباس نن په رسمي توګه په دې عمومي ډول د کپتانانو په انځورونو کې وښودل سو، چې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د ټولو لوبغاړو عکسونه په نوي لباس کې په خپله فیسبوک پاڼه باندې خپاره کړل. بلخو افغان لوبډلې د نړیوال جام څخه مخکې په یوه تمریناتي لوبه کې د استرالیا یو کلب لوبډلې ته سخته په زړه پورې ماتې ورکړه، چې دغه لوبه افغان لوبډلې په 81 منډو وګټل. افغان اتلانو شل اوريزه نړیوال جام ته د خپلو تیاریو په لړ کې د برزبین انوایټیشنل لوبډلې ته په تمریناتي لوبه کې له یوې هر اړخیزې لوبې وروسته د 81 منډو په توپیر ماتې ورکړه، چې ډیره ښایسته په زړه پورې لوبه افغان لوبغاړو ترسره کړې ده. خو دا معلومه نه ده چې کوم لوبغاړي څومره منډې کړې دي، کوم لوبغاړي څو ویکټ اخیستې دي، دا معلومه نه ده، خو لوبه یې ډیره په زړه پورې ترسره کړې ده. یو بل تازه خبر دا دی چې نن د محمد نبي څخه د کپتانانو په خبري کنفرانس کې یو ژورنالیست پوښتنه وکړه چې ستاسو په وطن کې خو نظام بدل سو، هر څه بدل سوه، ستاسو په کرکټ یې کومه اغیزه کړې ده که نه؟ نبي جان ورته په جواب کې وایي دا نوې خبره نه ده، بلکې 50 کاله کېږي زموږ په وطن کې دغه حال روان دی، زموږ په کرکټ یې کوم تاثیر نه دی کړی. ژورنالیستان په دغه وخت کې کوشش کوي چې د افغان لوبغاړو یا د نور لوبغاړو څخه دغسې پوښتنې وکړي چې د هغوی روحیه کمزوره کړي. دوی کوشش کوي چې د افغانستان په حالاتو د افغان کپتان څخه خبرې وپوښتي، خو هغه داسې زبردست جواب ورکړي. نبي وویل تېرې 15 لسیزې کېږي چې زموږ د هېواد حالات سم نه دي، خو موږ تل دا هڅه کوو چې ښه ولوبېږو او د خپلو هېوادوالو پر مخونو مسکا راولو. زموږ لپاره دا د ویاړ خبره ده چې د شل اوريزه نړیوال جام په 8 غوره لوبډلو کې ځای لرو. دا زموږ لپاره یو غوره فرصت دی چې د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې ښه ولوبېږو. شل اوريزه نړیوال جام په لومړي ځل هندوستان په 2000 کال کې وګټي، دویم پاکستان په 2009 کال کې وګټي، دریم انګلینډ په 2010 کال کې وګټي، څلورم ویسټ انډیز په 2012 کال کې وګټي، پنځم سریلانکا په 2014 کال کې وګټي، شپږم بیا ویسټ انډیز په 2014 کال کې وګټي، اووم استرالیا په 2021 کال کې وګټي. په 2022 کال کې به کومه لوبډله نړیوال جام په خپل نوم کوي؟ خپل نظرونه لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.